بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې موږ په بازار کې په یو دکان کې مزدوري کوو، د لمانځه په وخت ګراکان وي، نو بیا هغه دکاندار موږ لمانځه ته نه پرېږدي. د دې څه حکم؟ جامع الفتاوا جلد نمبر 4 صفحه نمبر 15 هغه لیکلي دي چې د دکاندار د مالک دپاره دا ضروري ده چې خپل ملازمین، خپل مزدوران ته د لمانځه په وخت کې د لمانځه دا ووایي چې لمونځ وکړي. که چیرې دوی د خپل مفاد په خاطر باندې چشمپوشي کوي، یعنې څه نه ورته وایي، لمانځل یې نه لېږي، نو په اخروي اعتبار سره به دوی جوابده وي، دوی به بیا الله ته جواب ورکوي. نو په کار دا ده دغه دکاندار ته چې خپله هم د لمانځه پابندي وکړي او خپل ملازمین او مزدوران هم د لمانځه پابنده جوړ. په حواله سره د فتاوی رحمیه جلد نمبر 6 صفحه نمبر 313. عزتمنو، د په لمانځه سره الله دې ته روزي درکوي. الله فرمایي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. الله وایي تی خپل اهل ته د لمانځه امر کوه، دا ملازمین مزدوران دا ستا اهل دي، دې ته هم د لمانځه امر کوه او خپله هم د لمانځه پابندي کوه. الله وایي زه ستاسې سره روزي نه غواړم، روزي زه درکوم. نو په کوم لمانځه چې الله تا ته روزي درکوي، هغه لمونځ تا په روزي باندې قرباني کړي. نو په کار دا ده چې دغه ملازمین د لمانځه په وخت کې مسجد ته ولېږي. داسې په بازار کې داسې وي د یو ځای لمونځ پر 2 بجې کېږي، د بل دا پر 3 کېږي، د یو ځای پر 1 کېږي. داسې ترتیب سره برابر کړي، ټولې په یوه پلانه یو په یو جومات ته ولېږي، بل په بل جومات ته ولېږي. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.